سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شرعي سوالونو او جوابونو ډیرو درنو او قدرمنو مینوالو، الله تعالی مو کامیابي د دنیا او د آخرت در نصیب کی. نن بیا هم د 14 سوالو او د هغوی د جوابو سره ستاسو و درانه حضور ته راغلی یم. الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي چې دا ویډیو تر پای وګورئ او د خپلو ملګرو سره شریک کړئ، شیر یې کړئ. الله تعالی جل جلاله چې تاسو په ثواب کې زما سره شریکان کړي. راځو سوالو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. یو مسلمان ورور سوال کړی دی، وایي که یو څوک د لمانځه په مابینځ کې وخاندي نو لمونځ یې ماتیږي یا فاسدیږي؟ محترمه وروره، که یو بالغ انسان په لمانځه کې په لوړ اواز سره وخاندي نو د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله تعالی علیه په مذهب کې هم لمونځ فاسدیږي او هم اودس ماتیږي. خو که یوازې مسکی سي، تبسم وکړي او اواز یې نه وي نو اودس نه ماتیږي خو لمونځ مکروه کیږي. دا ځکه چې خندا د لمانځه د خشوع خلاف دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسو داسې لمونځ وکړئ لکه څنګه چې تاسو خپل لمونځ الله تعالی ته چیروئ. الله تعالی جل جلاله هم قرآن کریم کې وایي چې تاسو لمونځ په خشوع سره وکړئ، یعنې په بیره سره. لکه یو څوک چې یو چاته د داسې چا سره خبرې کوي، د داسې چا سره مجلس کوي لکه دی چې ډېر زیات د هغه د ترس لاندې، نو داسې لمونځ که چیرې تاسې وکړئ ستاسو لمونځ به ډېر ښه وي او قبولیت ته به رسېدلی وي. دا کوم الفاظ چې ما درته وویل دا د هدایې متن و. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي په ولاړه سره اودس کول جایز دي او که نه؟ چې په ولاړه څوک اودس تازه کوي. محترمه وروره، فتاوی علمگیری هغه داسې وایي په شریعت کې په ولاړه اودس کول جایز دي، خو په ناسته حالت څوک ناست وي په هغه کې اودس کول افضل دي او د ادب مطابق هم ګڼل کېږي. یعنې ښه کار دا دی، ښه خبره دا ده څوک اودس په چیش کې سره کم تازه کړي، په ناسته یې تازه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځینې وختونه په ولاړه هم اودس کړی دی، نو اصلي جواز ثابت دی د ولاړې اوداسه دپاره. څوک په ولاړه اودس کولی شي. ښه خبره او ښه کار دا دی چې څوک یې په ناسته باندې وکړي. خو نن سبا چې دا د اوداسه دپاره یا د لاس پریولو دپاره هغه دوشۍ جوړې شوي دي چې هغه باید څوک خامخا په ولاړه اودس تازه کړي، بیا پروا نشته. هلته بیا ځکه ضرورت دی، خو نو نن سبا کې د ناستې دپاره شی نه پیدا کېږي، دی به کښېني او که چیرې په تشناب کې بله نو لا یې په ناسته څوک اودس په تازه کولی سي، نو ادب کار دا دی چې په ناسته څوک اودس تازه کړي. او یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د اذان په وخت کې خبرې کول څنګه دي؟ محترمه وروره، رد المحتار زموږ او ستاسې د مذهب مشهوره کتاب هغه داسې وایي د اذان پر مهال خبرې کول حرامې نه دي، خو غوره او مستحب عمل دا دی چې انسان خاموشه سي، پټه خوله سي، د اذان ته غوږ ونیسي او د مؤذن ځواب ورکړي. دا د اذان احترام نښه ده چې څوک باید د مؤذن جواب ورکړي. د مؤذن جواب دا دی چې هغه الله اکبر وایي، تم الله اکبر سره ووایه، چې هغه اشهد ان لا اله الا الله وایي، تم د هغه ورسره وایه، یعنې د اذان کلمې ورسره وایه. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي ویتر لمونځ پرېښول څه حکم دی؟ محترمه وروره، مشهوره فتاوا بدائع او صنائع هغه وایي په حنفي فقه کې ویتر لمونځ واجب دی، نو قصدن پرېښول یې ګناه ده. مسلمان باید هره شپه د ماخستن د لمانځه څخه وروسته ویتر ادا کړي، ځکه دا د عبادت مهمه برخه ده. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د موبایل قرآن بې اودسه تلاوت کول یې جایز دي که نه؟ چې په موبایل کې څوک قرآن کریم تلاوت کوي. محترمه وروره، فتاوی دارالعلوم دیوبند هغه داسې وایي د موبایل قرآن لوستل بې اودسه جایز دي، ځکه چې د موبایل متن د کاغذي مصحف د کاغذي قرآن په شان باندې ثابت او لمس کېدونکی نه وي. البته اودس سره لوستل یې افضل دي. که چیرې څوک په یاد قرآن کریم وایي چې په اوداسه باندې ووایي، خو افضله کار دی، ښه کار یې وکړي. خو لیکن که چیرې په موبایل کې وایي بې اودسه
پروا نشته پکښې کې. الله تعالی جل جلاله تا ته ثواب د تلاوت درکوي. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي په لمانځه کې که موبایل زنګ درته راسي نو څه به وکړې؟ محترم وروره، اول خو ښه خبره دا ده چې موږ لمانځه څخه مخکې چې مسجد ته داخلیږو یا که په کور کې لمونځ کوو، ښه خبره دا ده چې موبایل بند کړو، ځکه په لمانځه کې بیا خشوع نه برابرېږي، فکر مو اړوي. زموږ تاسو د مذهب کتاب رد المحتار داسې لیکي، وایي که ضرورت وي په لږ حرکت سره موبایل بندول جایز دی، چې ماسې جیب ته لاس کې هغه سویچ ور ووایې بند یې کړې، خو باید دومره حرکت ونه سي چې لمونځ فاسد کړي. غوره دا ده چې مخکې د لمانځه موبایل بند سي. او یو بل ورور سوال کړی دی، وایي په جومات کې دنیایي خبرې څنګه دي چې په مسجد کې څوک دنیایي خبرې کوي؟ محترم وروره، په توای عالمګیري داسې وایي په جومات کې په مسجد کې د الله تعالی د عبادت ځای چې دی نو بې له ضرورت دنیایي خبرې پکښې کول دا مکروه ګڼل کېږي. یوازې ضروري خبره او د دیني کارونو خبرې جایز دي، هغه به پروا نه کوي. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي که د جمعې لمونځ قضا سي نو څه به کېږي؟ که یو څوک د جمعې لمونځ د یو چا څه قضا سي نو څه به کوي؟ محترم وروره، هدایه هغه داسې وایي که د جمعې لمونځ قضا سي نو بیا د ماپښین 4 رکعته فرض ادا کېږي، ځکه د جمعې لمونځ ځانګړی وخت لري او وروسته نه تکرارېږي. یعنې څوک نشي کولی چې بیا هلته د ځان سره ودرېږي د جمعې لمونځ یوازې 2 رکعته فرض وکړي، یا دغه شخص به که د جمعې د لمانځه وخت ورڅخه تېر سو، د جمعې لمونځ ورڅخه تېر سو، بیا به د ماپښین 4 رکعته فرض کوي. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي په حاجره کې خندل څنګه دي؟ محترم وروره، حاجرې ته تګ یا قبرستان ته تګ د عبرت ځای دی، نو په لوړ اواز خندل یا په کښته اواز خندل په دواړو حالات کې دا بې ادبي ده، بې ادبي کول دي او مکروه کار دی او د ادب څخه خلاف عمل دی. هلته باید انسان دعا وغواړي او استغفار وغواړي. فتاوی محمودیه همداسې وایي تاسو قبرستان ته یا حجرې ته د عبرت لپاره ولاړ شئ چې دا زموږ مسلمانان وروڼه وفات سوي دي، موږ هم یو وخت وفات کېږو، نو موږ باید نیک عمل وکړو، نه په حجره کې خندا. یو بل مسلمان ورور لیکلی دي، وایي که څوک په روژه کې روژه ورڅخه هېره سي او خوراک وکړي نو روژه یې ماتېږي او که نه؟ محترم وروره، په هېره سره روژه نه ماتېږي. دا د صحیح مسلم حدیث دی، که یو څوک د هېرېدو د امله خوراک وکړي یا څښنګ وکړي نو روژه یې نه ماتېږي. کله چې دی خوراک کوي ور یاد سي چې زما خو روژه ده، نو سمدستي دې خوراک ودرېږي او روژې ته دې ادامه ورکړي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول دی. بل مسلمان دا سوال کوي، وایي د نکاح دپاره د ښځې رضا شرط ده او که نه؟ محترم وروره، سنن ابو داود چې د حدیثو کتاب دی هغه داسې وایي د بالغ ښځې رضا په نکاح کې ضروري ده. جبري نکاح په زوره نکاح دا په شریعت کې معتبره نه ګڼل کېږي، یعنی جایز نه ده. که چیرې په زوره نکاح د ښځې د څوک وتړي هغه نه ده جایز، او د ښځې حق پکښې کې خوندي دی په هغه صورت کې چې د ښځې په رضا باندې نکاح وتړه سي، نو بیا د ښځې حق خوندي دی. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د مور او پلار نافرماني کول دا څنګه دی؟ محترم ورور، د مور او پلار نافرماني حکم دا دی، صحیح بخاري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول را نقل کړی دی، وایي د مور او پلار نافرماني د کبیره ګناهونو څخه ده او د انسان د ژوند د برکتو د محرومېدو سبب ګرځي. اسلام یې سخت منع کړی. که چیرې څوک مور لري یا پلار لري، د هغو د دعا په خاطر باندې باید ځان ته جنت پیدا کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایتو کې راځي، یو وخت منبر ته پورته کېدی، نو کله چې پر اوله زنا باندې پښه کښېښول نو امین یې ووایه، بیا چې کله پر دویمه زنا باندې پښه کښېښوله بیا یې امین ووایه، پر درېیمه زنا باندې بیا امین ووایه. نو صحابه کرامو پوښتنه ورڅخه وکړله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا نن داسې پیل وکړي چې مخکې در دې نه و کړي، د امین امین دې ولې د ځان سره وایه؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام راوسو یوازې هغه د مور ځای ته یې،
ول جبریل راته وویله ول هغه چا لره چې بدي وي یا سرزنښت وي چې یو د مور او پلار څخه ولري د هغو د دعاګانو په خاطر باندې خپل ځان ته جنت پیدا نه کړي نو ما امین باندې ووایه. نو یو شرایط چې جبریل کړی د مقربه ملایکه ته د الله تعالی جل جلاله او د الله رسول امین باندې ویلی دي نو الله تعالی جل جلاله چې موږ د دې شرایط څخه خلاص کړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د مور او پلار سره ښه چلند وکړو د هغو د دعاګانو په خاطر باندې خپل ځان ته جنت پیدا کړو. الله تعالی جل جلاله وایي د خپل عبادت څخه وروسته چې د مور او پلار فرمان برداري ویلې ده چې تاسو د مور او پلار په قول باندې وکړئ. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده وایي رشوت څه حکم لري؟ محترم وروره رشوت خو ډېر بد شی دی په اسلام کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر شنیع ګڼلی دی بد یې ګڼلی دی. جامع ترمذي هغه وایي رشوت اخیستل او ورکول دواړه حرام دي. په حدیث شریف کې پر رشوت اخیستونکي ورکوونکي او منځګړي باندې لعنت راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هیڅ مسلمان لعنت نه دی ویلی لیکن پر رشوت ورکوونکي اخیستونکي او په مابین کې چې دی سره دورې کیر دي دوه سره جوړوي پر دغو درو سره یې لعنت ویلی دی. یو بل ورور پوښتنه کړې ده وایي د تصویرونو ځړول څنګه دی؟ یعنې د ده سوال به شاید داسې چې یعنې حرام دی که حلال دی؟ محترم وروره تصویر صحیح مسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه قول راوړی دی وایي د ژوندیو شیانو لوی تصویرونه په کور کې ځړول دا مکروه ګڼل کیږي او د رحمت د فرشتو د نه داخلېدو سبب ګرځي. که چیرې یو څوک راولاړ سي په کور کې لوی تصویرونه جوړ کړي او هغه پوره وي نو دا مکروه دی او نبي علیه الصلاة والسلام وایي هغه کور ته د رحمت ملایکې نه ځي په کوم کور کې چې سپی وي او په کوم کور کې چې تصویرونه وي. یو بل ورور سوال کړی دی وایي که د لمانځه رکات هیر سي نو څه باید وکړم؟ محترم وروره نور الایزا داسې وایي که رکات کې یو شی څخه پاته سي یا رکات څخه پاته سو د یو چا څخه بسته رکات پاته سي وروسته به یې پوره کوي او د شک په صورت کې به سجده سهو کوي. یو څوک دی سلام چې وګرځاوه وروسته ورپیاس ووینې خبرې نه دي کړي وروسته ورپیاس چې دا خو ما 3 رکاته وکړه د 4 رکاتو پر ځای باندې نو دغه شخص به بیرته بس ولاړ سي بل رکات به وکړي بیا به سجده سهو وکړي. یو بل ورور سوال کړی دی وایي د سود حکم څه دی؟ محترم وروره سود چې دی بیخي سخته ګناه ده. سود الله تعالی جل جلاله وایي د الله او د الله د رسول د سودخور سره د جنگ اعلان دی. همداسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم قول دی. سود په اسلام کې سخت حرام دی او د الله او د رسول سره د جګړې په توګه یاد شوی دی نو د سود څخه باید موږ ډیر زیات پرهیز وکړو. بل رول سوال کړی دی وایي دروغ کله جایز دی؟ یعنې دروغ یو وخت جایز دی که نه؟ محترم وروره اصل کې داسې مسلم حدیث دی اصل کې دروغ د حرام دي. دروغ هېڅکله باید څوک ونه وایي خو د جګړې د خلکو د اصلاح او د خاوند او د میرمنې د محبت په محدودو حالات کې جواز هلته ذکر شوی دی. هغه څنګه مثلا د جګړې په حالت کې کله چې ستاسې د کفارو سره جګړه وي نو تاسو به داسې اوازې خپروئ چې پلانکی ځای مو ونیوئ بستانکی ځای مو ونیوئ حال دا چې هغه ته تاسو ورنږدې کېدلی هم نه شئ خو د درواغو په خاطر چې دلته دا نور مسلمانان او مجاهدین دا تکړه سي زړور سي هلته درواغ ویلی سي. او د خلکو د اصلاح دپاره دا دی چې د 2 خلکو سره جوړه تور کوي یوه ته ورسي چې پلانکي خو تاسو صفت کوئ هغه وویل ما پرون نه د سره جوړه کوله خو هغه چې ښکنځل ورته کوي زه جوړه نه کوم لیکن ته ووایه چې هغه پرون نه ویل چې زه د سره جوړه کوم دا اول ته چې راسي هغه ته هم دغه خبره وکړي. دلته د اصلاح دپاره دا درواغ ویل پروا نه کوي. او د خاوند او د میرمنې د محبت دپاره چې میرمنې ته ووایه چې زه ستا سره دومره زیات محبت لرم پر ځان باندې ګرانه یې حال دا چې هغه پر تا نه یې ګرانه نو پروا نه کوي یا
داسې خبره ده چې دوه نفرو ته مېرمنې ته ووایه چې ستا خاوند خو ستا عجبه صفت کوي ول دا دونه راباندې ګرانه ده بیخي ډېر زما احترام کوي حال دا چې هغه خاوند ته په دا کال لیدلی هم نه بیا راسې خاوند ته یې ووایه ورته مېرمنې دې ویل چې دوی داسې په ما باندې ګران دي داسې زما عزت ساتي داسې ښه ښه کالي راکوي نو دا د دوی په مابینځ کې چې څوک دا خبرې کوي که څومره غو نه وي ویلي پروا نشته پکښې کې او یو بل ورور پوښتنه کړې ده وایي په ناپاکو جامو کې لمونځ څنګه دی محترم وروره ناپاک څخه جمرات چش دی که چیرې یو ناپاک کالي هغه ته ویل کېږي چې د هغسې چا ډېر وخت اغوستی یې خیرن شي په دې کې خو لمونځ بالکل صحیح دی یعنې باید دغه شخص لاړ شي او هغه پرېول شوي کالي واغوندي ځکه دا خیرن شوي چې ډېرې دوړې پرې لیدلې دي یو دا ناپاک کالي دي او یو هغه دي چې نجاست باندې هدایه زموږ ستاسو د مذهب مشهوره کتاب درسي کتاب دی هغه وایي که جامې نجاست ولري لمونځ نه سي کېږي او بیا به له سره ادا کېږي یو څوک ته لمونځ یې ادا کړي چې ویښته له روپیا سو چې زما په کالو خو د بولو څاڅکې وسوله زما په کالو خو مثلا پلانکی نجاست ولوېدی نو دغه شخص به بیرته لمونځ راګرځوي د سره څخه یو بل ور سوال کړی دی وایي ناوخته ویښ یا تر ناوخته پورې ویښ پاتې کېدل څنګه دي یعنې د شپې د خوا څخه ځینې خلک مجلسونه کوي دا څنګه دی په شریعت کې محترم وروره فتاوای رحیمیه هغه وایي بې له ضرورته ناوخته ویښ پاتې کېدل دا مکروه دی ځکه د عبادت او کارونو د کمزورۍ سبب ګرځي دا یو او بل سنت طریقه دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شپې په اول کې بس بیده سو او بیا وایي چې د شپې د اول خوب چې دی دا ډېر بهتره دی بیا به ناوخته ډېر وخت چې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام راکښېنستی د تهجدو دپاره تهجد لمونځ بیا وکړي بیا د سهار لمونځ پسې کوه بیا د ورځې نه بجدي او بیا غرمه بجدي یعنې د ورځې په سر کې نه بجدي غرمه بجدي نو بې له ضرورته د شپې کښېنستل دا ښه نه دي یو هغه یې چې یو څوک یې وظیفه لري دی خامخا باید د شپې ویښ پاتې سي چوکیداري یې ده پیرداري یې ده هغه بیا پروا نه کوي یو بل ورور سوال کړی دی وایي بې محرمه ښځې سفر کولی سي یعنې هغه ښځه چې محرم نه وي ورسره نو دا سفر کولی سي که نه محترم وروره په اوږده سفر کې د محرم موجودیت شرط ګڼل شوی دی د فتنې د مخنیوي دپاره چې باید د دې سره محرم ورسره وي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث و صحیح بخاري را نقل کړی دی او یو ورور وایي که امام خطا وکړي څه وکړي وروره څنګه خطا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول دی وایي مقتدیان به سبحان الله وایي تر څو امام متوجه سي او اصلاح وکړي د مثال په توګه د مازدیګر په لمانځه باندې ودرېدي الحمدلله په زوره شروع کړله نو اوس به ته دلته څنګه دغې خبره یې چې باید الحمدلله ته قرار ووایه نو ووایه سبحان الله یعنې ته قرأت قرار شروع کړه قرار یې ووایه او بس دغه شخص د امام به قرأت بیرته دغه کړي قرار به ووایي بیرته بیا په پټه خوله ودرېږي او که چیرې به د ماښام یا د ماخوستن یا د سهار په لمانځه ولاړ دي وخت چیرې د قرأت شروع نه کوي په زوره نو هلته ته هم ویلی سي چې سبحان الله هم ویلی سي الحمدلله رب العالمین بس دا یو آیات په زور ووایه نو بس امام به متوجه سي قرأت به په زوره شروع کړي بیا چې کوم وخت لمونځ خلاص کړي بیا به سجده سهوه وکړي او بل 22 سوال دا دی یو څوک سوال کوي وایي د عطر استعمال څنګه دی محترم ورور عطر خو ډېر ښه شی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوښ وه سنن نسائی کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام قول دی وایي د عطر استعمال سنت او مستحب دی په ځانګړي ډول د جمعې د لمانځه په وخت کې او جمعات دپاره کوم وخت چې ته د جمعات لمانځه ته ځې نو ښه خبره دا ده سنت طریقه دا ده یا مستحب عمل دا دی چې ته پر خپلو کالو باندې عطر ووایې یو خوشبويي ولګوې بیا جمعات ته ولاړ سې یو بل ورور سوال کړی دی وایي په لمانځه کې سترګې پټول څنګه دي ځینې خلک د شام په لمانځه کې سترګې پټوي امام لیدلی دي محترم وروره رد المحتار وایي بې له ضرورته سترګې پټول دا مکروه دي خو که توجه پرې زیاتېږي نو ځینې علماو اجازه ورکړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسو سترګې مه پټوئ زموږ تاسو د فقه اولنی کتاب شروط صلات هم وایي تاسې په لمانځه کې سترګې مه پټوئ
ځکه دا مشابهت د یهودو سره دی. او که چیرې تاسو مشابهت د یهودو سره نه و بلکې ستاسو توجه په دې باندې زیاتېدله، بیا علماو اجازه ورکړې ده، وایي پروا نه کوي پټې چې سي. او یو بل ورور سوال کړی دی، وایي د قسم کفاره څه ډول ده؟ محترم ورور، د قسم کفاره دا ده چې 10 مسکینان ته خوراک ورکړل سي یا 3 ورځې روژه ونیول سي، د حال مطابق مسکینان ته خوراک ورکول سي، یعنی نه ورجو غوښې او نه هم وچه ډوډۍ. دا د قرآن کریم آیات دی چې الله تعالی هم داسې حکم کړی دی. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي غیبت څه شي دی؟ محترم وروره، غیبت به زه تاسو ته لاندې در وپېژنم. غیبت دې ته ویل کېږي چې ته یو خبره کوې، داسې خبره چې دغه خبره ته هغه شخص ته چې ته بحث پکې کوې مخامخ نه وایې، هغه شنیه ګڼې، بده یې ګڼې. که چیرې د هغه په پټه ته دا خبره کوې نو دې ته غیبت وایي. صحیح مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي غیبت دا دی چې د بل مسلمان داسې عیب یاستي چې هغه ته یې ته ښکاره، هغه ته بد ښکاري او دا لویه ګناه ده. او کله کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېره عادي خبره ته هغه څوک چې به نو موجود چې یو چا پکښې کې وکړله، نبي علیه الصلاة والسلام به ویله ول دا غیبت دی. او یو بل ور سوال کړی دی، وایي د جمعې په ورځ نوکان پرې کول، دا بس فقط دغونه پوښتنه یې کړې ده. نو که چیرې شاید د سوال به داسې چې د جمعې په ورځ نوکان پرې کول ښه کار دی، سنت کار دی یا نه دی ښه کار، داسې به وایي. محترم وروره، پتا وایي علمګیري وایي د جمعې په ورځ نوکان پرې کول، غسل کول او پاکوالی کول دا مستحب عمل دی. د نوکان په خپله دا خیره ده چې غټ سي خیره ده، نو باید څوک یې غچي کړي، د منځه څخه یوسي په دې باندې الله تعالی جل جلاله تا ته ثواب هم درکوي او مستحب عمل دی، ښه کار دی. یو بل ورور سوال کړی دی، وایي حسد څه حکم لري؟ حسد وروره د سنن ابو داود حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي حسد د زړه ناروغي ده چې نیکۍ ختموي، د منځه څخه یې وړي، او په اسلام کې سخته منع راغلې ده. حسد د هیچا سره مه کوئ. حسد دې ته ویل کېږي چې یو څوک چې ولیدي چې هغه ډېر ښه ښایسته موټر لري، یا ښه ښایسته کور لري یا ښه کاروبار لري، تو کاش کې ده نه درلودی ما درلودی، نو دې ته حسد ویل کېږي چې نیکي کوم وخت چې ته عبادتونه دي کړي، ښه کارونه دي کړي، هغه د منځه څخه وړي. نو زه به تاسو ته لار در وښیم، تاسو به داسې ووایاست، ورته دا د نبي علیه السلام قول دی، دا زه چې اوس ورته وایم، داسې ووایاست ورته الهي دا کوم ښه شی چې ده تور کړی دی ما ته هم همداسې ښه شی راکړي. دې ته بیا غبطه وایي، غبطه یعنې دا حسد نه دی، یعنې داسې خو د ده په شیم کار نه لرم، الله تعالی جل جلاله دې ما ته هم راکړي. یو بل ور سوال کړی دی، وایي ماشوم ته د قرآن ادب څنګه ورزده کو؟ محترم وروره، فتاوای محمودیه هغه وایي باید په نرمۍ، محبت او تدریجي ډول ماشوم ته د قرآن کریم احترام ورزده سي، نه په سختۍ. د بده مرغه چې زموږ په ځینو ځایونو کې چې ماشومان ته قرآن کریم ورزده کېږي، سبقان ورته ویل کېږي، هلته د اوله سر څخه هغه پلار چې ورته راولي یا مشر ورور یې ورته راولي یا یې مور ورته راولي، وایي دا بس ما ځای نه دی، نور ستا ځای دی، بیخي ټینګ ټینګ یې وهه. نو ولې ورته وایه چې ټینګ ټینګ یې وهه؟ ولې ووایي د مدرسه و مکتب و مسجد دا د وهلو ځایونه نه دي. سبق د مینې او محبت شی دی چې باید په مینې او محبت یې خصوصا ماشوم ته، یعنې غټ ته هم ماشوم سره خو باید په ډېره نرمه لهجه باندې خبرې وسي. نو که چیرې موږ ووهو اوس که دغه زما اواز چې هر څوک اوري هغه په سبقه باندې په مسجد یا په مدرسه کې وویل سوی دي، ترټل سوی دی او هغه یې تر اوسه هم نه دي هېر. د ځینو خلکو څخه په دغه دیني سبقان پاتې سوي دي چې وایي موږ ته ویل په مسجد کې راکول کېدله، نو بهر هم پرېښاو چې دا خو نو موږ د وهلو تاب نه لرو. نو په ډېر مینه او محبت باندې ماشومانو ته باید سبق ورزده سي چې هغه خپله باره راځي سبقه ته او خپله شوق باندې راسي. یو بل ورور دا سوال کړی دی، وایي د اذان وروسته دعا څه فضیلت لري؟ وایي کوم وخت چې اذان وسي خلک د دعا په شکل باندې لاسونه ونیسي او دعا کوي، دا څه فضیلت لري یا څه ثواب لري؟ محترم وروره، د اذان وروسته دعا کول ډېر فضیلت لري او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ترلاسه کولو سبب هم ګرځي. نو دا څونه ښه خبره ده چې موږ کوشش باید وکړو چې کوم وخت اذان خلاصي نو د هغه څخه وروسته دا دعا وکړو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
انک لا تخلف الميعاد. دا دعا او دا قول چې ما درته ووایه دا بخاري را نقل کړی دی، د پیغمبر علیه الصلات والسلام قول دی. نو د اذان وروسته دعا کول دونه فضیلت لري چې د نبي علیه الصلات والسلام د شفاعت کولو سبب ګرځي. یو اخري پوښتنه ده، 13مه پوښتنه ده. یو ورور پوښتنه کړې ده، و استغفار رزق زیاتوي؟ بس دغونه لنډ شی لیکلی دی. محترم وروره، و په قرآن کریم کې راغلی دي چې استغفار د رزق د باران او برکت سبب ګرځي. یعنی په استغفار ویلو سره ستاسو رزق زیاتیږي، پر تاسو باندې الله تعالی باران کوي او د برکت سبب ګرځي. که تاسو په هر کار کې مشغول یاست، په هر کار کې اخته یاست، الله تعالی جل جلاله هغه ستاسو په کارونو کې، ستاسو په وظیفو کې، ستاسو په کورونو کې برکت پیدا کوي. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې دا یو څو پوښتنې چې ما ستاسو حضور ته جواب کړلې چې تاسو د قناعت وړ ګرځېدلې وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.